څنګه څه حال دی زما ما ښه وو شکر دی کور خیرات دی ته په خپله ښه شکر دی خیر شکر دی خیر یې ما یې قبر ماما دې دا خط راکړي ول ما په خطه کې امر ته نوشته کړي دي د جمعې په شپه د ماما د زوی واده ول خامخا راست ښه خدای دې د خیر کې کور دې ودان خیر اوسه خو اوس څه که دا لږ کار موږ ته پاتې دی د سیب باره د ډوډۍ وخت دی جوړ وسه خیر اوسه ځم چې ځان ورسوم درته خیر بیخي بې تکلیفه ځای دی جوړ وسه ښه خدای دې ما څه کور دې ودان خیر اوسه ماما ته م سلامونه وه وعلیکم السلام راځه وروره ته ودې دی راسي دی اوس پر ښځو باندې زده کوي د ناځوانه زوی زه خو نه یم مړ زه خو ژوندی یم درته اوسه چې ما زه دی راسي زه به د ده سره جوړ شم هغه جانه چې مور یې هر څه ورته وایي دی د هغه په خوله کوي زه خو ورته هم تر ناوړ زما خبرې ته غوږ ونیسه دی بس ته خبرې تر مخه یم په چای بر ونیسه چای په پښو کې یا په هغه ورځ یا پر ویشتنه وه یا په هوانګونې یا په سکانو په لغتو بس که لورې ته بالا مه ژاړه ته صبر وکړه دغسې د ناځوانه زامن پیدا سي اوله ورځ راسي مرکې ته زارۍ کوي خو ګرده د ناځوانه زوی دی دی والله که بل څوک دی ته وده چې دی مازې کور ته راسي زه بیا د ده سره جوړ شم دی که رښتیا د نر زوی دی دی راسي ستا دې بوځي دلته کور والله که ګام نه راڅه بوځي سلام علیکم وعلیکم السلام جان څه خبره ده بیا ولې درد راغلی دی دا د کونډې زوی ته مې درد راغلی دی چې مور یې هر شیطانات ورته وکړي بس پر دې خوارکۍ راکش کې ویې هغه جانه ما چې ول څه کیسه ده دا خو د خاوند د مېرمن په مابینځ کې دا شان ځي او تا ته ولې درد راغلی دی څه د مخه مې ورکېږه د بې غیرته زوی دا به هم خوشحاله یي چې تا غوندې ورور لري هغه جانه بې غیرته نه یم خو د ښځو په خبرو مه خطاوه ده چې ښځه څه درته وایي ته هغه منې دا هم خبرې کوي هغه جانه بې غیرته نه یم د ښځو خبرې نه منم ګې بلاګر دی نو ستا د ومنم چې پر خور دې هر څه ظلمونه تېرېږي او زه به دغسې ورته ګورم لا دې شنه څه دا کله په خوله هوښیاره هغه جانه بیا کړي شته نه په والله که در باندې کړي چې یوه مجمه پل دا در وړي یو کریټ سیب در وړي خو هغه جانه زما یوه خبره واوره زه پوهېږم سکینه زما خور ده او ستا لور ده او د هغه مېرمن ده ما او تا د دوی په مابینځ کې هېڅ نه ځایېږو او هغه ورځ چې دوی په کور کې خوشحاله ناست وي خاندي خوشحالي د موږ پورې راځي او که یو ورځ په چپلاخه وي خیر مې زموږ در کوره پورې راځي بس سلامونه یې ویله ول پشکنشته کړې وه چې د ناپې واده دی په راتلونکي جمعه کې راسي د خیر سره زوی څنګه به ورسو خو زه همدا یم ناجوړ یم او ته هم بېکاره یې ځای هم لرې دی تا که ډېر ګران دی تر هغه ځایه مور پیسې به خدای خیر کړي که ورځې ور به سو زه به د چا څه پیسې واخلم او هم که نه سو ور ومې خوا بدېږي زوی خو وسله یې د اووه محمدو پوره وړ یې چې نور پور ورپسې واخلې به روغ نه ده بیخي بل خو هغه ځای لرې دی دلته که نور ورپسې بازار شم خواږه ډاکټران نږدې دي د هغه ځای څخه به بیا څنګه راځم د دا ځای ګوره سکینه پوره وړ م را روان دي خواري هم نشته مور هم ناجوړه ده چې یو خبره ته وکړم منې څنګه خبره ده ما ویل چې دا ستا زر دې راکړي وای چې خرڅه کړمه مور به ډاکټر ته بوځمه
د پوروړو غاړه به هم پر وباسمه چې خدای پیسې راکړلې بېرته به دې خپل زر در رانیسم. یو سړی نو زما یې په څه؟ زه خپل زر نه سم درکولی. ما ته زما خپل پلار رانیولي چې دا زر چې تا ته پراته یي چې زه غریب و مسکین ګرځم تا ته څه پیدا وکړله؟ زه ستا سره کول کوم چې زر دې انشاءالله بېرته در رانیسم. ته ولې نه پوهېږې؟ درته مو وویل چې زه خپل زر نه سم درکولی. دا دې خوا چې پیدا کوې پیدا کړه. زه خپله هېڅ وخت زر نه سم درکولی. یا خدای څه وکړم؟ د یوې خوا د مور ناجوړي ده د بلې خوا پوروړي راته راځي. که دې پیسې در رانه کړلې نو بندي کوم دي. نه پوهېږم څه وکړم. کاشکې ماما ته ورسم ګوندې خدای هغه یو څه پیسې راکړي د مور علاج به وکړم. سلام علیکم توا باچا. څه کیسه ده چې داسې په سوچو کې ناست یې؟ څه درته وایم یاره، مور مې په کور کې ناجوړه پرته ده. د دوا پیسې نه لرم چې دوا په وکم. د بلې خوا بیا پوروړي عرضه دروازه ټکوي وایي موږ خپل پور غواړو. دې مشکلات خو زما سره د ژوند لار ورک کړله. نه پوهېږم څه وکړم. صبر کوه، خدای مهربانه دی، هر څه به اسانه سي. واخه یو دود وبه ټول غمونه به دې لرې سي. زه زه نه کوم. ونیسه منیکې بل شی کې یاره، منیکې بل شی کې ته یو دود وبه. واخه والا ونیسه دا پاسې وچ پیش زه نه کوم والا. ونیسه منیکې بل شی کې. زه والا نه څکوم. ګران ماما څنګه کور کې خیرات دی؟ د عبدالنافي د واده مبارکي هم درته وایو. خیر اوسې، واده ته خو ښه راغلاست. خط مې هم در واستوئ، خبر مې هم درکئ. والا څه درته وایم ماما، راتلو خو داسې و چې پیسې ملاک را سره ما اوس هم د دې دپاره رالم چې څه پیسې په پور راکړې. دا ډېر وخت کېږي کار مې هم نه دي کړی، کارونه نشته. والا که په کور کې دغونه پیسې وې چې زه وړه په رانیسمه نو تر دا زګي پر چې راتلم د چا څخه مې پیسې پور کړلې. مال که چې څه پیسې راکړې وای او د مور علاج مې په کړی وای. توابه زه خو پیسې نه لرم چې تا ته درکړم. تاسو داسې خلک یاست چې یو مشکل درته پېښ سي بیا نو زموږ خوا ته رامخه کوي او چې خوښي او خوشحالي وي هغه په خپله تېروي، د چا په کیسه کې نه یاست. د زوی واده ته مې رانغلې بانې کوي چې مور مې ناجوړه وه، پیسې مې نه درلودلې، خو د یو چا څه به دې اخیستې وای. اوس څنګه تر دې ځایه پورې راغلې چې کار مو بند سي، مشکل درته پېښ سي، بیا نو در ما پورې ځان راورسوئ چې لرم یې هم یې نه درکوم. کاشکې مې پیسې درلودی ماما چې ستا د زوی واده ته راغلي وای. پیسې مې هم نه درلودلې، مور هم ناجوړه وه، کار مې هم نه و، نو ته ولې زما څه خوا بدی ماما؟ زه خو پیسې نه لرم توابه چې در یې کړم. د مور چاره دې خدای وکړه، لاړ شه د یو بل خوا یې ورکور کړه. سمه ده، د خدای په امان. څه وخت راغلی د ښاره ته توپ جانه؟
کور ته خیریت و او مورکۍ دې هم ښه ده شکر دې ښه ده فیض محمد کاکو تاسو څنګه یاست شکر دې ښه دی د خدای احسان دی راځه غرمه دا ډوډۍ به راسره وخورې ژوندی اوسې فیض محمد کاکو ځم کور ته هلته مورکۍ ناجوړه وه نو راغلی وم زما ماما ته چې څه پیسې په پور ځینې واخلم خو هغه هم خوابدې و پیسې رانه کړلې ولې ماما دې پر چی خوابدې وي نه پوهېږم فیض محمد کاکو زموږ خلک هم داسې دي د چا مشکل ته نه ګوري په مازې خبره خوابدي کي د زوی واده یې و پیسې مې هم نه درلودلې او مور مې هم ناجوړه وه نو په دا خبر دی اوس ما څه خوابدي چې تاسو ولې واده ته نه رالاست زه خیر دی ته خوا مه بدوه ماما دې هم سپینډره دی اوس څنګه ده د مورې مریضي دي اوس هم ښه نه ده فیض محمد کاکو اوس ماما ته راغلی وم په دغه خاطر چې پیسې راکړې خو هغه هم پیسې رانه کړلې والله که تواب جانه څه درته وایم زه خو مقصم یو څه پیسې شته که دې په دغه ښه کېږي خو دا د ستا قرباني کور دې ودان خیر اوسې خدای دې خیر درکړي خو راځه غرمه ډوډۍ راسره انشاءالله ژر به دې پیسې درکړم بس خیر اوسې د خدای په امان ډوډۍ به یې راسره غرمه ده خیر اوسې کور ودان مور کښېنه پیسې پیدا کړې راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو مور 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 سکینه زوی په خونه کې ناسته ده څو وارې مې ورته وویل نه راوځي د خونې څخه نو د اسلام سره خیرن و بره مجبوره شوم په خپله راووتلم اشاره مې کړې مور ته سرای پرېږده توابه زه خو پیسې نه لرم چې تا ته درکړم تاسو داسې خلک یاست چې یو مشکل درته پېښ شي بیا نو زموږ خواته رامخه کړي او چې خوښي او خوشحالي وي هغه په خپله تېروي د چا په کیسه کې نه یاست د زوی واده ته مې رانغلې بانې کوي چې مور مې ناجوړه وه پیسې مې نه درلودلې خو د یو چا ته مې دې اخیستې وای اوس څنګه تر دې ځایه پورې راغلې چې کار مو بند شي مشکل درته پېښ شي بیا نو در ما پورې ځان راورسوي چې لرم یې هم یې نه درکوم مور نن یې بیا د سکینې سره پچې جنجال زوی جنجال مې نه دی ورسره کړی باش مې ورته وویل چې ما د ستا یو څه سره جارو کوه وختې مېلمه رانیسي هغه د اوس خبره ناسته ده وایي مور دې ما ته پیغورونه راکړي چې پلار ستا په سر باندې ډېر پیسې واستلې مور جانې هغه دې هر څه کوي زما په خاطر څه مور ته وایه اوهو زما په خاطر باندې څه مور ته وایه
د ماینې مزدوره ما خو د دې دپاره وویل ما ورته وویل اسرا یو څه چل کوه دا خلک هم ستا نه خوښه کېږي دا خلک راسي وایي ټول ته ګوره موږ یو راواته کړله اسرا یې هغه هم چې چل پاته دی ته اوس د هغې پر سر باندې ما ته را روان یې څه مه ونه وایه یو سړی نو زما په څه زه خپل زر نه شم کولی ما ته زما خپل پلار رانیولي دي دا زر چې تا ته پراته یي چې زه غریب او مسکین ګرځم تا ته څه پیدا وکړی زه ستا سره کار کوم چې زر انشاءالله Mama, I see you.